أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه او عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه تر ایمان او اسلام راوړلو وروسته هغه د ظلم تورې پردې څیرې سوې او قریش د هغه خپلې نشې څخه د عذاب ورکولو فرصت سوه او ویني چې مسلمانان ورځ په ورځ ډېرېږي، نو غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د خبرو د لارې د دعوت په پرېښولو کې کومې فیصلې ته ورسېږي او د دې کار په مقابل کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هر څه وغواړي دوی یې ورکړي. او دوی بیچارهګان په دې نه پوهېدل چې ټول هغه شیان چې لمر پراخیږي د دعوت په مقابل کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د غوماشې د وزر قدر او قیمت نه لري، او دوی په دغه خپلو وړاندیزونو کې ناکامه او ناامیده سوه. هغه داسې قریشو مشوره سره وکړه، ویل اوس نو موږ ته دوې لارې پاته دي چې د هغو څخه به یوه عملي کوو. یو دا چې پخپله د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره بحث او بیان وکړو، قانع به کړو چې د دغه دعوت د کاره څخه لاس واخلي. که دا نه کړه قبوله، نو دوهمه لار پاته ده چې هغه مخامخ مواجهه او مقابله ده. نو ویل څوک باید د خبرو دپاره ورسي چې خبرې ورسره وکړي. د قریشو یو خاص مشر یې د دې کار دپاره انتخاب کړي چې څوک وایي ولید ابن مغیره و او څوک وایي عتبه ابن ربیعه و. په هر صورت یوه ورځ قریش د خپل مجلس په ځای کې سره ناستې ویلې ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مسجد کې یوازې ناست دی. ولید وویل یا معشر قریش، ایا محمد ته نسم ور او اوس خبرې ورسره ونه کم؟ شاید زموږ د پیشنهادو څخه یو شی قبول کړي او موږ پرېږدي. قریش ویل هو ورسه او خبرې ورسره وکړه. ولید هم ور ولاړ سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېنستی او ویل ای وراره، تا ته معلومه ده چې ته په قوم کې د لوړې مرتبې او ښه نسب خاوند یې او تا دغه خپل قوم ته داسې لوی شی راوړی چې په هغه سره دې دوی وپاشل، د دوی پر دین او الهو دې عیبونه وویل او د دوی تېر سوي پلرونه دې کافران وبلل. اوس زما څخه یو څه خبرې واوره او په هغو کې ښه فکر وکړه، شاید د هغو څخه یو څه قبول کړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل وایه یا ولید، زه اورم. هغه ویل ای وراره، که ته په دغه کار سره پیسې غواړې، دونه مال او پیسې به درته راټولې کړو چې تر موږ ټولو مالداره او غني سې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبې شریفې سره ناست دی او غوږ یې ورته نیولی دی. دا د خبرو کولو او خبرو اورېدلو ادب دی، که څه هم خبرې ټوله بې معنا او چټي دي، مګر ادب دا نه ایجابوي چې هر ګړی د هغه خبرې ورپرې کړي او خپلې خبرې شروع کړي. نو یې غوږ ورته نیولی دی او ولید نور هم و خپلو خبرو ته ادامه ورکړه او ویل که دې د دې کاره څخه شرف، مشري او سرداري مقصد وي، د مکې عمومي سردار او رئیس به دې کړو، هېڅ فیصله به ستا د رایې څخه مخالفه نه کوو، او که پاچهي غواړې زموږ پاچا به دې کړو، او که دې د دې کار څخه مقصد ښځه وي، هره پیغله چې ته لاس پر ایږدې در په نکاح به کړو، او که دغه شی و تا ته یو خیال او تصور راځي، یعنی سودا او وسوسه ده او ته د ځان څخه نسې لرې کولی، طبیب به درته راوغواړو او په دې لار کې به دونه پیسې خرڅې کړو تر څو چې ته جوړېږې. قریش آماده دي
چې د دې په مقابل کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دین او دعوت خبرې پرېږدي، هر څه وکړي او وایي هر څه چې ته وایې زموږ قبول دي، پر تا ویل او پر موږ کول دي، خو د دین او دعوت خبرې پرېږده. قریش تر دغه اندازې د دعوت څخه په تکلیف وه او د دعوت د نشرېدو څخه بیرېدل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوږ ورته نیولی دی. کوم وخت چې ولید د خپلو خبرو څخه فارغه سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل ستا خبرې خلاصې سوې؟ ولید ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل اوس نو ما ته غوږ ونیسه. ورونو، اخلاق دغه دي. تر کومه وخته چې هغه خبرې کولې، دی صلی الله علیه و آله وسلم چپ او خاموشه و، فقط غوږ یې نیولی و. کوم وخت چې هغه د خبرو څخه فارغه سو، ویل اوس نو غوږ ونیسه. هغه ویل ښه وایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ټولو خبرو په جواب کې د سورت حامیم السجده یا سورت فصلت څو آیاته ورته وویل. په نورو خبرو یې هیڅ جواب ورنه کوي. د هغه دپاره فقط قرآن مجید کافي و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. یعنی دغه قرآن د هغه الله جل جلاله د طرفه را لېږل سوی دی چې ډېر مهربانه او ډېر رحم کوونکی دی. داسې کتاب دی چې آیاتونه یې په تفصیل سره بیان سوي دي. قرآن دی چې په عربي ژبه لوستل سوی دی د هغه قوم دپاره چې پوهیږي. مؤمنانو ته په جنت سره زیری ورکوونکی دی او کفارو ته د دوژخ څخه بیرونکی دی. نو مخ وګرځاوه ډیرو کفارو، دوی حق نه اوري او دغه کفار محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي زموږ زړونه په پردو کې دي، په هغه څه نه پوهیږو چې ته موږ هغه ته دعوتوې چې توحید او قرآن دی، او زموږ په غوږو کې دروندوالی دی، ستا خبرې نه اورو. زموږ او ستا په مابین کې د مخالفت پرده ده. نو ته په خپل دین عمل کوه او موږ په خپل دین عمل کوونکي یو. دغه آیاتونه یې ورته تلاوتول تر څو چې د الله عز وجل دې قول ته ورسېدی فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. یعنی که چیرې دغه کفارو د حق څخه مخ وګرځاوه، نو ته دوی ته ووایه چې زه تاسې د سخت عذاب څخه بیروم په مثل د هغه سخت عذاب د عادیانو او سمودیانو چې پر عادیانو باندې سرسر مقرره سو او پر سمودیانو جبریل علیه السلام چغه او ناره وکړه. د صاعقې د نامه په اورېدلو ولید ډېر زیات وبېرېدی. د خپله ځایه څخه ور ولاړ سو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خوله یې لاس ور کښېښاوه چې چپ سي او نورې د عذاب خبرې ونه کړي، او ویل د الله روی مې در وړی دی رحم، د الله روی مې در وړی دی رحم. د ډېرې بیرې څخه وارخطا سو چې پر دوی به هم داسې صاعقه نازله سي لکه د عاد او ثمود صاعقه، او بیرته راغلی پر خپل ځای کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور آیاتونه هم پسې تلاوت کړه تر څو د سجدې و آیات ته ورسېدی. د سجدې آیات چې تلاوت کوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سجده وکړه او بیا یې ورته وویل یا ولید وادي ورېده، اوس نو ته او دغه آیاتونه زما د طرفه ستا جواب دغه دی. نه بحث و، نه مناقشه او نه نور دلایل و، فقط او فقط د ده د خبرو جواب د قرآن مجید آیاتونه و. ولید د خپله ځایه څخه لکه بېهوشه ولاړ سو. دا د قرآن مجید سحر او اعجاز دی. دا د قرآن کریم تاثیر دی. د اول وار دپاره یې قرآن مجید مفصل او بې غږه ژوغه واورېدی. داسې یې واورېدی چې غوږ یې ورته نیولی و، فکر او پام یې پر کاوه. تر ډېر تاثیر لاندې راغلی دی. ولاړ سو او بیرته قریشو ته ورغلی.
ټول قریش په دارالندوه کې د ده په انتظار ناست وه. ده یې د بحث او پیشنهاد دپاره لیږلی و او اوس ټول د جواب په انتظار دي. خو ولید لکه بېهوشه او مسحوره و دارالندوه ته ورننوتی. د دغه عجیب کلام تر تاثیر لاندې و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان من البیان لسحرا، یعنی بېشکه ځینې بیانونه د سحر تاثیر لري. نو چې بشري کلام سحري تاثیر لري، د قرآن مجید او الهي کلام په باره کې څه فکر کوئ؟ رښتیا هم ولید ابن المغیره د قرآن مجید په اورېدلو مسحوره سوی و. کم وخت چې دارالندوه ته ورننوتی او قریش ولیدی، ویل سړی بیرته راغلی، مګر په والله نه په هغه مخ چې تللی و. په سړي کې ډېر فرق راغلی دی. ولید کښېنستی. قریش ویل څه خبر دې راوړی؟ ولید ویل والله د محمد څخه مې داسې خبرې واورېدې چې په والله د هغه مثل مې په خپل عمر نه دي اورېدلي. او دا خبره یې هم پر اضافه کړه. ولید وویل ان لقوله لحلاوه وان علیه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه لیعلو ولا یعلى علیه. یعنی په خبرو کې خوږوالی و، په خبرو کې اعجاب او شایست پروت دی. لفظ د خبرو یې میوه لري، معنا د خبرو یې تنده پورته کوي. د ده خبرې پر هر چا لوړیږي او څوک نسي پر لوړېدلی. ورونو، د عربو لوړوالی او استادي په ژبه کې وه. سبحان الله، هر وخت چې الله عز وجل و یوه قوم ته خپل رسول ورلیږلی دی، د هغه شي معجزه یې ورسره ورکړې ده چې دغه قوم به په هغه کې مشهوره او رسېدلی و. مثلا د عیسی علیه السلام قوم په طب کې شهرت درلودی او رسېدلی و. نو د عیسی علیه السلام معجزې هم د دغه قسمه څخه وې. پس یې جوړاوه، مورزاده ړوند یې بینا کاوه، حتی مړي یې ژوندي کول، ځکه چې دغه قوم ته معلومه سي چې دا د الله عز وجل د طرفه معجزه ده او د انسان کار نه دی. د فرعون قوم په سحر او جادو کې رسېدلی و او مشهوره و. نو الله عز وجل و موسی علیه السلام ته هم د دغه قسمه معجزې ورکړې. هغه دا چې د لاس له کړه یې دونه لوی مار سو چې د ساحرانو ټوله جوړ سوي شیان یې تېر کړه، او لاس چې بیا د بغل څخه راویستی داسې به ځلېدی لکه لمر. عربو د دې شیانو څخه کم شی نه درلودی. هغه دوی چې درلودی او رقابت به پکاوه، هغه د ژبې فصاحت او بلاغت و. واقعا هم د تاریخ د شروع څخه بیا تر اوسه پورې په ټول بشر کې د فصاحت او پراختیا په اساس بله داسې ژبه نه ده پیدا سوې لکه عربي. نو ځکه و عربو ته د هغه جنس څخه معجزه راغله چې دوی په هغه کې مهارت درلودی. داسې شی په معجزه کې نه ورته راغلی چې دوی د هغه په باره کې معلومات نه لري، بلکې عربو ته داسې شی په معجزه کې راغلی چې دوی د هغه کار استادان وه. او قرآن مجید دونه بلیغ او فصیح و چې دوی ورته عاجزه سوه او تر اوسه هم ورته عاجزه دي. نو ځکه د ولید پر ژبه دا جملې وویل سوې. قریش ورته وویل یا ولید، تا خپل دین پرېښاوه؟ اصبعت یا ولید، یعنی د دینه واوښتې؟ ولید ویل یا، د دینه نه یم اوښتی، مګر والله ما داسې کلام په عمر نه دی اورېدلی. قریش ویل دا شعر دی. ولید ویل والله تر تاسې ټولو په شعر پوهېږم، د شعر په بحرو، په نثر، په شعر، په ټولو پوهېږم. شعر پیژنم، د عربو ژبه را معلومه ده، مګر د محمد صلی الله علیه و آله وسلم کلام شعر نه دی. قریش ویل چې شعر نه دی نو کاهن او کوډګر دی. ولید ویل کاهن پیژنم او کارونه د هغو د اور بلولو او شیانو سوځلو ټوله طریقې را معلومې دي، حتی میرګیان او د میرګیانو مرض را معلوم دی. د لیوني او میرګیاني هم هیڅ حرکت پکښې نسته. قریش ویل نو ساحر او جادوګر دی. ولید ویل سحر او ساحران پیژنم، د هغو د شیانو تړل راته معلوم دي، د هغو په پکولو پوهېږم، د هغو د کارو څخه هیڅ کار پکښې نسته. قریش ویل موږ دې حیران کړو، څه درته ووایو؟ ولید ویل یا قوم، زما په خوله کوئ؟ هغو ویل وایه، مقصد دې څه دی؟ ولید ویل دوه کاره دي چې د هغو څخه به یو کوئ. قریش ویل هغه کارونه څه شي دي؟ ولید ویل یا دا چې متابعت به کوو
ځکه د ده خبرې حق دي. دوی ویل په تا یې هم سحر کړی دی؟ څنګه موږ خپل او د پلرو دین پرېږدو؟ دا هیڅ امکان نه لري. ده ویل چې دا مو نسوه خوښه او نه قبلوي نو دا دوهم کار وکړئ. قریش ویل هغه څه شي دی؟ ویل دی او خلق سره پرېږدئ چې خلق دعوت کړي. په والله د ده دغه خبرې چې دغه اوس ما واورېدې یو عظیم کیفیت لري. که دی پر خلقو غالبه سو د ده عزت او شرف ستاسې عزت او شرف دی. دی هم د قریشو څخه دی، د ده فخر ستاسې فخر دی. تاسې به په ده سره هغه بختور خلق سي، او که خلقو دی ووژي دا هم هغه شی دی چې تاسې یې غواړئ. د ولید خبره پخه او معقوله وه، خو قریشو ویل یا قسم په الله دی او خلق به نه سره پرېږدو. ولید متردد سو چې قریش نه په اوله خبره راضي دي نه په دوهمه. ولید ویل اوس به نو آخري خبره درته وکم. قریش ویل ښه وایه. ویل هغه مناسب او معقول شی دا دی چې خلقو ته وایاست چې ساحر دی او زموږ ټولو خبره باید یوه وي. کم څوک چې د مکې د باندې څخه راځي و هغو ته به موږ ټوله دغه یوه خبره کوو چې ساحر دی. نږدې او مناسبه خبره هم دغه ده چې د ده په خبرو کې سحر دی. د سحر په واسطه قوم سره جلا کوي، ښځه او خاوند سره جلا کوي، پلار او زوی سره جلا کوي. سبحان الله. شیطان یې لار ووهل. اوس لږ وخت د مخه د کوښښ کاوه چې قوم ته سمه لار وروښیي، مګر دی پخپله واوښتی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په بد ویلو شروع وکړه. نو د دغه ولید په باره کې د سورة المدثر دغه آیاتونه نازل سوه چې رب عز وجل فرمایي ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. اوس باید دغه تلاوت سوي آیاتو مختصره ترجمه درته وړاندې کړم. ذرني ومن خلقت وحيدا. الله عز وجل وایي ما او هغه څوک چې یوازې مې پیدا کړی دي سره پرېږده. د یوازې څخه مقصد دا دی چې هر سړی د مور د نس څخه بې ماله بې اولاده یوازې راوځي، فوج لشکر او نور شیان د ځانه سره نه راوړي. او یا د یوازې مقصد خاص دغه ولید ابن مغیره دی، ځکه دی د پلار یو زوی و. وجعلت له مالا ممدودا، او بیا مې وده ته ډېر زیات مال ورکړي. وبنین شهودا، او زامن مې ورکړه چې د ده سره به په هر مجلس کې حاضر و. ولید د ډېر مال خاوند او د 10 زامنو پلار و چې دغه زامن به همیشه د ده په مجلس کې حاضر و. ومهدت له تمهیدا، تیار او آماده مې کړه دلره په تیارولو سره، یعنی دلره مې په دنیا کې د عزت او مشرتوب ټول شیان آماده کړي وه. ثم يطمع ان ازید، او بیا طمع او امید کوي چې نور بیا هم ور زیات کم. کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، هیڅ کله داسې نه کوم چې مال نفر او نعمتونه دي نور هم ور ډېر کم. بېشکه چې هغه زموږ آیاتو لره مخالف او عناد کوونکی و. سأرهقه صعودا، ژر ده چې د اور پر لوړ غره به وخېجوم. صعود په دوژخ کې د یوه غره نوم دی چې همیشه کافران ورخېجول کیږي، بیا د هغه غره د سره څخه کښته رالغړول کیږي، چې دا هم د کفارو دپاره یو قسم عذاب دی. انه فکر وقدر، بېشکه هغه فکر وکړي چې پر قرآن څنګه طعن یا عیب ووایم، او په خپل زړه کې خبره جوړه کړه چې ووایي چې قرآن کریم سحر دی. فقتل کیف قدر، پس هلاک سو، ملعون کړه سو، څنګه یې دا خبره جوړه کړه. ثم قتل کیف قدر، بیا دی هلاک او ملعون سي، خراب او برباد سي، څنګه یې دا خبره جوړه کړه چې قرآن سحر دی.
ثم نظر، بیا یې محمد یا قرآن ته وکتل، ثم عبس وبصر، بیا یې مخ تریو او تندی یې غوټه کړي، ثم ادبر واستکبر، بیا یې محمد صلی الله علیه و وسلم ته شا کړه او د اسلام څخه یې سرغړونه وکړه. فقال ان هذا سحر یؤثر، نو ویل نه دی دا قرآن مگر سحر دی چې د نورو ساحرانو څخه را نقل سوی دی. ان هذا الا قول البشر، او نه دی دا قرآن مگر قول د بشر. ساصلیه سقر، ژر به دی د دوژخ اور ته داخل کم. یعنی دغه سړی چې حق یې وپېژندي او دته دغه حق واضح او روښانه سو، تر داسې اندازې چې خپل قوم یې هم ورته رابلی او بیا په یوه وار واوښتي، داسې اوښتل چې د حق دشمن وګرځېدی، نو خود دغه سړی د اور مستحق دی. ساصلیه سقر. دغه آیاتونه د دغه حادثې سوال او جواب په سبب نازل سوه. امام طبری او ابن کثیر او نور سیرت پوهان روایت کوي چې دوهم وار بیا د قریشو مشران چې په هغو کې ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل هم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله، او دا وار یې بیا پر عرض کړه چې دونه مال به درکو چې په موږ ټولو کې ته غني سې، او زموږ د پیغلانو څخه به هغه تر ټولو ښایسته پیغله در په نکاح کو، او که دا شی د پیري څخه درته پیښ وي موږ به دې په هر څو پیسو سره چې وي علاج وکړو، او داسې نورې دنیوي خبرې یې ورته وکړې، خو ته فقط دا زموږ د الهو بد ویل پرېږده او زموږ عادات د ناپوهۍ او جاهلیت عادات مه بوله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه د دغو شیانو دپاره نه یم رالیږل سوی چې دا تاسې یې راباندې عرضوئ چې په هغه سره دې زه ستاسې مالونه وغواړم، یا دې په تاسې کې شرف وغواړم، یا دې پر تاسې پاچهي وغواړم، مګر الله عز وجل زه و تاسې ته رسول رالیږلی یم او پر ما یې کتاب نازل کړی دی، او زه امر کړی یم چې و تاسې ته بشیر او نذیر سم. ما د خپل رب رسالت در ورساوه او تاسې ته مې نصیحت وکړي. که تاسې دغه شیان قبول کړئ چې ما د رب د طرفه راوړي دي، دا مو په دنیا او آخرت کې ګټه ده، او که و نه منئ تر هغو صبر درته کوم چې الله عز وجل زموږ او ستاسې په مابین کې فیصله کوي. نو قریش ورته وویل که ته د دغه شیانو څخه هیڅ شی نه قبلوې چې دا موږ در باندې عرض کړه، او ته دعوه کوې چې زه رسول الله یم، نو تر تا د مخه ټولو انبیاو و خپلو قومو ته معجزې راوړي دي، او تا موږ ته معجزه نه ده راوړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما تاسې ته د رب عز وجل کلام راوړی دی. کفارو ویل یا که ته غواړې چې موږ ستا دین ته داخل سو، نو تا ته دا معلومه ده چې زموږ ځکه د هر چا تر وطن تنګه ده، شاوخوا غرونه راباندې راګرځېدلي دي او اوبه هم هیڅ نه لرو، اقتصادي حالت مو ډېر تنګ دی. نو دې د خپل هغه رابه څخه وغواړه چې ته په دغه رسالت رالیږلی یې چې دغه غرونه راڅخه لرې کړي او موږ ته داسې ولې او چینې وبهوي لکه د شام او عراق ولې، چې د هغه په واسطه موږ ته باغونه، زراعت او واښه شنه سي او الله مو غنیان کړي، نو موږ به هم ستا څخه یوه فایده ووینو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا د الله جل جلاله کار دی، که خوښه و در بیکي او که نه و خوښه نه درکوي. کفار وویل یا محمد داسې نه کیږي، که ته دا نسې کولای موږ ته زموږ مړه پلرونه او نیکهګان را ژوندي که، ښه دی چې موږ خپل پلرونه او نیکهګان ووینو، او د هغو په جمله کې به قصی ابن کلاب هم وي. هغه یو صادقه شیخ و چې موږ د هغه څخه ستا په باره کې پوښتنه وکړو چې دا ستا خبرې حق دي که باطل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مړي الله را ژوندي کوي، زه مړي نسم را ژوندي کولی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.